بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جهنم یا دوزخ وپیژنئ. الله رب العزت د انسان په زړه کې د ګناه او تقوا دواړو تقاضاو ته ځای ورکړی، لکه څنګه چې الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي فالهمها فجورها وتقواها. الله رب العزت فرمایي موږ د انسان په زړه کې د ګناه او تقوا دواړو تقاضاو ته ځای ورکړی. نو انسان باید کوشش وکړي چې تل لپاره هغه نیکو اعمالو ته مخه کړي، ګناه پرېږدي تر څو چې الله رب العزت هغه د جهنم نه وساتي. او که کله کله ګناه سره مخ کیږي نو باید سمدستي د ګناه نه وروسته توبه وباسي. رښتیا هم قدرمنو اوریدونکو، د انسان ازموینه په دې سره کیږي چې د کوم شي تقاضا ورسره وي خو د کولو یې بند وي، او په همدې امتحان کې د بریالیتوب جزای جنت دی. که د کوم شي لپاره تقاضا نه وي نو نه کول یې کوم کمال نه بلل کیږي. کمال دا دی چې پر انسان یوازې او یوازې الهي ویره واکمنه وي او له بشپړې غوښتنې او تقاضا سره سره تر هغه کار لاس واړوي د الله له ویرې د وجې نه چې د الله رب العزت خوا پرې بندیز لګېدلی وي او په دې کار سره خپل نفس او شیطان ته غاښ ماتوونکی جواب ورکړي. نو څومره چې د ګناهونو تقاضا غښتلې وي په هغې کچه به ورڅخه پرهیز او تقوا ډیر د اجر ور وي. او معلومه خبره ده چې د ډیرې ګناهونو تقاضا د ځواني پر مهال غښتلې وي، په تیره بیا هغه ګناهونه چې له شهوت، شهرت، عزت، عیش و عشرت څخه سرچینه اخلي. نو اول خو باید انسان د ځواني بشپړ ځواک پر دې مصرف کړي چې د غښتلې تقاضا پر مهال د ګناهونو له طوفان سره مقابله وکړي، چې دا د اول نمبر تقوا او پیاوړی صبر دی، او په بدل کې غوره بدله ترلاسه کیدی شي. او که بیا هم ورڅخه څه ناڅه تېروتنې او ښویېدنې وشي نو د همدې مستي او غښتلې اشتها په موده کې دی الله رب العزت ته رجوع کول، په تیر پښیماني کول، د شوي ګناه بښنه غوښتل، او په بیا کې د نه کولو په اړه له ځان سره پیاوړی هوډ او له الله رب العزت سره پخه ژمنه کول، دا هم غوره توبه ده چې د لوی بخت نښه او د غوره پایلو او نتیجو راوړونکې ده. او دا عین د پیغمبرانو کار دی، ځکه چې په بوډاتوب کې په سپینګیروالي کې اول خو د ګناه لپاره شوق پاتې نه وي، بل دا چې هغه مهال توبه د ناوسي بڼه لري چې نور په انسان کې د ناوړه کارونو د کولو بشپړه وړتیا پاتې نه وي. لکه چې یو شاعر فرمایی وقت پیری گرگ ظالم می شود پرهیزگار، در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبری است. د بوډاتوب په وخت کې ظالم لیوه هم پرهیزګار شي، خو په ځواني کې توبه کول د پیغمبرانو کار دی. نو راشي په ځواني کې د الله نه وویرېږئ چې دا وخت د ګناهونو وخت دی. په دې وخت کې د خپلو ګناهونو نه توبه وباسئ تر څو چې جهنم ته الله بونځي. الله رب العزت موږ د هغه نه بچ کړي او الله هم جنت ته بوځي. او که موږ دا وایو چې زه نن ځواني ده توبه بم کوم، بد بم کوم، خو کله چې زه سپین ږیری شوم په هغه وخت کې به بیا توبه وباسم، د مرګ ضمانت څوک کولی شي؟ او توبه خو هغه توبه ده چې هغه په ځواني کې وشي، اما د بوډاتوب چې کومه توبه ده هغه د ناوسي توبه ده. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې دا اوس د الله احکامو او اوامرو ته غاړه کیدو، ګناه پرېږدو تر څو چې الله رب العزت جنت نصیب کړي او د جهنم نه وساتي. که چیرته تاسو نه ګناه کیږي نو توبه او استغفار د ګناه لپاره درمل دي. لکه څنګه چې الله رب العزت نفس او شیطان دوه زهرجن شیان پیدا کړي دي چې انسان تل زوروي او د جهنم خواته برابروي، همداراز الله رب العزت دې دواړو لپاره
غښتلي درمل هم پیدا کړي دي. د الله رب العزت له شان سره مناسبه نه ده چې زهر دې پیدا کړي او دوا او درمل دې ورسره پیدا نه کړي. د نفس او شیطان په څیر زهریله بلاګانو په مقابل کې داسې زبردسته درمل الله رب العزت پیدا کړي چې فورا د هغو اغیز ختموي. هغه درمل او دوا توبه او استغفار دي. ځکه نو کله هم چې د نفس یا شیطان مار تاسو چیچي او یا د چیچلو اندېښنه وي سمدستي دا درمل استعمالوئ. استغفر الله ربي من کل ذنب و اتوب الیه. زه له هغه الله څخه چې زما رب دی د هرې ګناه بخښنه غواړم او ده ته مې توبه ده. هیله ده چې الله رب العزت ستا ګناهونه معاف کړي او هغه د نفس و شیطان زهر د ستا د بدن نه وباسي. تا الله رب العزت طرف ته ستا توبه متوجه کړي. او توبه چې د قدرمنو اوریدونکو له دوه شیانو جوړه ده. عامتر خو دوه ټکي رواج دي، یو توبه او بل استغفار. خو په دې دوو کې اصل توبه ده او استغفار د توبې لپاره یوه لار ده. او خپله توبه چې د له درې شیانو څخه جوړه ده تر څو چې له هغه دریو څخه یو پاتې وي هغه بشپړ توبه نه بلل کیږي. اول دا چې د کړې ګناه له کبله په ځان کې شرمنده کیدل او پر هغې باندې پوره پښیمانېدل. دویم دا چې له ګناه څخه په بشپړه توګه لاس اخیستل. دریم دا چې د بیا لپاره د هغې ګناه د نه کولو پخه اراده کول چې زه به بیا دا ګناه نه کوم. هر کله چې دا درې شیان سره یو ځای شي نو کامله توبه بلل کیږي. او حکم او اثر یې دا دی چې هغه شخص له هغې ګناه څخه بیخي پاک شو، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الطائب من الذنب کمن لا ذنب له. رسول الله فرمایي له ګناه څخه توبهګار داسې دی لکه چې بیخي یې ګناه نه وي کړی. د توبې په ذریعه د ګناه د معافي معنا دا نه ده چې د ده په عملنامه کې به لیکل کیږي چې دې فلاني دا ګناه کړې وه بیا د توبې په وجه ورته بښنه وشوه، بلکې د لوی الله جل علا شانه په بشپړ فضل او کرم سره هغه ګناه بلکل له عملنامې څخه محوه کیږي او په آخرت کې د هغې ګناه بیخي یادونه او فکر نه کیږي چې دې بنده یو وخت داسې ګناه کړې وه. نو که انسان په سمه توګه الله ته رجوع وکړي، د خپل ګناهونو نه توبه وباسي، په کړو ګناهونو باندې پښیمانه شي او هغه کار اوس پرېږدي او تل لپاره دا تصمیم ونیسي چې زه به بیا ګناه نه کوم، هغه ګناهونه چې کړي الله رب العزت به هغه د ده د عملنامې نه هم لرې کوي. تقي عثماني صاحب لیکي چې هر انسان سره چې کوم دوه ملایکې دي چې هغه ته کرام الکاتبین ویل کیږي، یوه په دیو کې آمره ده او بل پکې ماموره ده. کومه ملائکه چې د انسان په ښي اوږه باندې ناسته وي هغه نیکي لیکي او کومه ملائکه چې د انسان په چپ اوږې ده هغه بدي لیکي. خو د ښي ملائکه چې د ښي طرف ملائکه هغه امیر او د چپ طرف چې د هغه مأمور ده. نو کله چې انسان کوم نیک عمل ترسره کړي هغه امیر سمدستي هغه لیکي، ځکه د هغه په لیکلو کې د چا اجازې او مشورې ته اړتیا نشته. او که انسان کوم بد عمل وکړي نو د چپ طرف والا ملائکه خپل امیر څخه پوښتنه کوي چې دې انسان خو فلانی بد کار وکړه، ویې لیکم یا ویې نه لیکم. د ښي طرف ملکه ورته وایي نه مې لیکه، کیدلی شي چې هغه توبه وکاږي کې ولیکې او دی توبه وباسي، بیا به بیرته لرې کولو او محوه کولو ته اړ شي. له څه ځنډ وروسته بیا هغه ملکه پوښتنه کوي چې اوس یې ولیکم او که نه. امیر ورته وایي لږ صبر وکړه، کیدلی شي چې توبه خو چې دې توبه ونه کړي او ملکه دریم ځل پوښتنه وکړي نو امیر ورته وایي چې اوس یې ولیکه. الله رب العزت دې په موږ فضل وکړي. الله دې موږ ته دا توفیق راکړي چې کله هم ګناه ته لاس اوږد نه کړو، ګناه ونه کړو، او کله که زموږ نه په خطایي سره ګناه کیږي الله دې د توبې او د استغفار توفیق موږ ته راکړي چې هغه ملکه بلکل زموږ په عملنامه کې ونه لیکي. دا هم د الله رب العزت لوی فضل او کرم دی چې انسان ته له ګناه کولو وروسته د توبې لپاره مهلت او فرصت ورکوي او سمدستي یې د هغه په وجه نه رانیسي او نه یې په عملنامه کې لیکي. خو که بیا هم هغه توبه ونه کړي نو ګناه یې په عملنامه کې لیکل کیږي. خو د مرګ تر ساعته د ده پر مخ د توبې دروازه خلاصه پرېږدي تر څو دی وکولی شي له خپلې خوښې سره سم توبه وباسي. او که هر وخت یې توبه ویستله نو لیکل شوې ګناه به الله رب العزت له عملنامې څخه بیرته محوه کړي او لرې به یې کړي.
تر دې لا هم لویه مهرباني د الله دا ده که څوک څو ځله توبه او ګناه یو بل پسې تکرار کړي او څو ځله توبه ماته کړي خو بیا هم د ده پر مخ د توبې دروازې نه بندیږي، نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق د توبې راکړي. خو داسې توبه نه چې نن د ګناه نه توبه وباسو او سبا بیا په هغه بد کار باندې اخته یو. ځکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه انسان چې نن توبه کوي سبا بیا بدکار کوي، سبا بیا توبه کوي، بله ورځ بیا بدکار کوي، هغه داسې دی العیاذ بالله لکه چې په خپل رب باندې مسخرې کوي. نه چې توبه وباسي په کړې ګناه به اوس پښیمانه شي او هغه بد کار او ګناه به اوس پرېږدي او د تل لپاره به دا تصمیم لري چې یا الله زه به بد کار ته بیا مخه نه کوم، نو الله رب العزت به د ستا توبه قبوله کړي او کړي ګناهونه به الله رب العزت درته معاف کړي او په توبه باندې انسان الله رب العزت د جهنم نه ساتي او الله رب العزت جنت ته داخلوي. خو نن ورځ له بده مرغه چې زموږ ټول ژوند او ټول عمر په غفلت کې تیریږي، نه کله موږ سره د خپل د ګناه سوچ او فکر پیدا شه، نه کله موږ په خپلو زړونو کې قبر ته ځای ورکړه چې قبر څنګه ځای دی هلته زموږ ورتګ دی الله به رانه پوښتنه کوي، او نه کله د حساب او د حشر ورځ زموږ په فکر کې راغله، او نه کله په خپل فکر کې جنت او جهنم او پل صراط وګرځوه. نو ځکه ژوند په غفلت کې تیریږي او تل لپاره په ګناهونو کې اخته یو. نه قدرمنو اوریدونکو، جهنم وپیژنئ، دوزخ وپیژنئ، ګناهونه پرېږدئ، د دنیا په محدود ژوند باندې کله هم مه دوکه کیږئ. د دنیا لنډو خوشحالیو لپاره تاسو د آخرت لویه خوشحالي مه پرېږدئ، د دنیا لږو مزو لپاره تاسو د آخرت تلپاتې مزې مه پرېږدئ، د دنیا محدود ژوند لپاره تلپاتې ژوند مه پرېږدئ چې هلته به الله څخه موږ مسؤول یو، الله به رانه پوښتنې کوي. خپل اخلاق وګورئ، خپل عمل وګورئ، خپل کردار وګورئ، خپل جامه وګورئ، د خپل ژوند په خپل کورنۍ کې او په ټولنه کې وګورئ چې آیا د اسلام او د الله کلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو سره موافقت لري که د هغه په خلاف باندې موږ روان یو. هر څه چې کیږي د الله په ویره باندې کیږي. که چا سره د الله ویره وي او د هغه په زړه کې د الله خوف پروت وي کله به هم ګناه ته متوجه نشي. خو نن ورځ چې موږ په ګناهونو باندې اخته یو، نم اخلاق دی، نم عمل دی، نم جامه اسلامي جامه ده، دا ټول د دې وجې نه چې زموږ په زړونو کې د الله ویره پاته نه ده، د الله نه یېرېږو. که د الله نه وویرېږو کله به هم داسې فساد ته مخه نه کوو. د آخرت ژوند د دنیا ژوند نه دی، د آخرت نظام د دنیا نظام نه دی، د آخرت حساب او کتاب د دنیا حساب و کتاب نه دی. هلته به الله رب العزت د ذرې حساب در سره کوي که بې توبې مړ شي. نو د الله نه توفیق وغواړئ، الله نه د نیکو اعمالو توفیق وغواړئ، ګناه اوس پرېږدئ، که تر اوسه هم کړي توبه ترې وباسئ او په راتلونکي ژوند کې د الله رب العزت نه د نیکو اعمالو توفیق وغواړئ. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته، دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. ملتیا مو غواړو. قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ، په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. نو توبه داسې شی ده چې په هغې باندې الله رب العزت انسان ته بښنه کوي او ګناهونه الله رب العزت د عملنامې نه لرې کوي. دا خبره به په خپل زړه کې نه ګرځوئ چې ما ګناهونه ډیر کړي دي اوس ما ته د توبې لار نشته، نه، داسې به نه کوئ. کله به هم نه ناهیلې کیږئ ځکه په خپله مایوسي ګناه ده. تر څو چې د الله رب العزت له طرفه د توبې دروازه خلاصه وي نو بیا مایوسي د څه لپاره او ولې کیږي؟ دا چې کله ناکله موږ ته په زړه کې راتېرېږي چې موږ خو ډېر مردود ګرځېدلي یو، زموږ د بښنې او د عمل کولو وار تیر دی، له دې څخه آخر مایوسي پیښیږي. یاد ساتئ قدرمنو اورېدونکو، دا هم د شیطان ستره دوکه او ناوړه فریب دی. ځکه شیطان غواړي چې د انسان په زړه کې مایوسي پیدا کړي او هغه له عمل او توبې څخه بند پاتې کړي. حال دا چې د یو چا مالک چې دومره رحیم او کریم وي چې تر مرګه یې د توبې دروازه د ده پر مخ پرانستې پریښې وي او یوازې په توبې سره د ده ټول ګناهونه معاف کوي او له منځه وړي. آیا د داسې چا لپاره هم د مایوسي کوم ځای شته؟
نه قدرمنو اوریدونکو، هیڅ د مایوسي او ناهیلي ضرورت نشته. بس الله رب العزت په زړه کې حاضر کړئ، استغفار ووایئ، توبه وکړئ. ټول په یقین سره دا درته وایم چې ټول ګناهونه به الله درته معاف کړي، ځکه ګناهونه که هر څومره لوی وي خو د توبې په وړاندې هیڅ هم نه دي، خو په دې شرط چې زموږ توبه وي. داسې نه چې نن توبه کوو او سبا بیا په ګناه باندې اخته یو. توبه م چې وایستله په هغه وخت کې په خپل عمل باندې پښیمانه شئ. هغه بد عمل په هغه ساعت کې پرېږدئ او د تل لپاره دا عزم او اراده وکړئ چې یا الله زه به بیا ګناه نه کوم، خو کله ناکله که تاسو نه بیا هم ګناه کیږي بیا الله ته متوجه شئ او توبه وباسئ. امام غزالی رحمه الله لیکي په استغفار کې هغه 3 شیان شرط نه دي چې په توبه کې شرط دي، بلکې هر څوک هر وخت چې کومه ګناه ورڅخه وشي او یا ورته د کومې ګناه وسوسه پیدا شي او یا هم په کوم عبادت کې ورڅخه نیمګړتیا وشي، فورا دې ووایي استغفر الله من کل ذنب واتوب الیه، یعنې د الله رب العزت څخه د هرې ګناه بخښنه غواړم او ده ته مې توبه ده. په هر ساعت کې تاسو د الله رب العزت نه بخښنه غوښتلی شئ او استغفار ویلی شئ. امام غزالی رحمه الله همدارنګه لیکي د مسلمان لپاره خو یوازینۍ لاره دا ده چې هغه له 3 شرطونو سره سمه توبه وکړي. خو کله له ډیرو ګناهونو توبه وکړي، یوازې د یوې ګناه پرېښودل ورته ډیر ستونزمن کار وي، ځکه د حالاتو او ماحول د غلبې له کبله دی هغه نشي پرېښودلی، ځکه نو دی د الله رب العزت له بخښنې څخه مایوسه کیږي. مثلا یو سړی چې داسې وظیفه ولري چې د هغې ترسره کول او تنخوا خوړل حرام وي، څرنګه چې دی اوس نورې ګناهې پریښي دي او دینداري ته یې مخه کړې ده او دې د زړه له کومې غواړي چې دا ګناه هم خوشي کړي، خو د ښځې او اولاد نفقه چې د ده ذمهواري ده حیران کړي. که چیرته دا وظیفه خوشي کړي نو دی به له سخت تکلیف او خفګان سره مخ شي. نو اول خو دې دا وظیفه خوشي کړي او د بې وظیفې سړي په ډول دې د یو بل ملازمت او دندې تلاش وکړي، او که د ډیرې مجبوري له کبره دا کار ونه کړي نو توبه خو یې توبه نه بلل کیږي، ځکه په توبه کې خو د ګناه پرېښودل شرط دي. نو آیا د ده لپاره د توبې کومه بله لاره چاره شته؟ امام غزالی رحمه الله فرمایي د داسې شخص لپاره هم لاره شته، ځکه که توبه نشي کولی استغفار دې وکړي. هغه دا چې کله له پوره غور او کوشش سره تر څو چې ورته کوم حلال رزق او جایز کار پیدا شوی نه وي تر هغو دې دغه کار نه پرېږدي، خو څرنګه چې توبه یې هم صحیح نه ده نو دی دې له استغفار څخه کار اخلي او دا دعا دې کوي چې یا الله دا غلط کار او ګناه زه پرېږدم، پښیمانه او شرمنده یم، یا الله زه مجبور یم او د دې خوشي کولو وس نه لرم، ما په خپل رحمت سره معاف کړه او له دې ګناه او ناروا کاروبار او حرام رزق ته مې وباسه، ما ته حلال ځای پیدا کړه. امام غزالی رحمه الله لیکي که څوک دا کار وکړي انشاءالله یو ورځ به داسې راشي چې دی به د دې ګناه د پرېښودلو وس هم پیدا کړي. خو موږ د نورو ګناهونو نه توبه کوو، په سود کې اخته یو، سود نه پرېږدو، وایو چې په دې باندې زما د کورنۍ نظام چلیږي. نه، چې د نورو ګناهونو یې توبه کړې دا نه پرېږدې، هغه توبه دې هم صحیح نه ده. اوس استغفار وایه، دا وایه چې یا الله نور ګناهونه ما پرېښي دي، په دې یو ګناه کې پاتې یم، ما ته توفیق راکړه، ما ته د رزق حلاله لار پیدا کړه تر څو چې دا بد کار هم پرېږدم. الله رب العزت به دې ته داسې ځای پیدا کړي چې دا بد کار به د دې نه هم پاتې شي. خو موږ که نور کارونه پرېږدو او په یو ګناه باندې اخته یو، توبه وباسو، زموږ توبه نه ده او استغفار هم نه وایو، په دې سوچ او فکر کې هم نه یو چې داسې ورځ او داسې کار پیدا کړو چې د هغې نه خپل کورنۍ او اولاد ته حلاله روزي لاسته راوړو. امام غزالی رحمه الله په دې مسئله کې په دې حدیث شریف دلیل نیولی دی. ما اصر من استغفره، یعنی هغه څوک چې استغفار کوي هغه له اصرار کوونکو څخه نه شمیرل کیږي. دا خبره الله رب العزت په خپل کلام کې داسې بیان کړې: والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا على ما فعلوا وهم یعلمون.
الله فرمایي د الله رب العزت نیک بندگان هغه دي چې کله ورڅخه کومه غلطي وشي او یا پر ځانونو باندې ظلم وکړي هغه مهال الله رب العزت یادوي او د خپلو ګناهونو بخښنه غواړي او د الله پرته څوک دي چې د دوی ګناهونه وبخي او دوی چې کومه ګناه کړي وي په هغې باندې اصرار او دوام نه کوي. ځکه نو په هر حال کې استغفار کول پکار دي. که څوک په ظاهره د کومې ګناه له پرېښودلو څخه عاجزه وي خو بیا دې هم استغفار نه خوشې کوي، ځینې علما دا لیکي چې په کومه ځمکه د څخه ګناه شوي په هغه ځمکه دې استغفار ووایي، ځکه کومه ځمکه چې د چا پر ګناه شاهده وي نو د ده پر استغفار باندې به هم شاهدي ورکوي. نبی علیه الصلاة والسلام خپل امت ته په داسې الفاظو کې استغفار ښودلی دی که څوک هر څومره کوشش وکړي دغه الفاظو په شان به الفاظ رانه وړي. کله چې د صفا او مروه ترمنځ د میلین اخدرین زرغونو نښو منځ ته راغی دا دعا یې کوله: رب اغفر وارحم واعف عنا وتکرم وتجاوز عما تعلم فانک تعلم ما لا نعلم انک انت الاعز الاکرم. ای الله موږ وبخه، په موږ رحم وکړه، زموږ ټول هغه ګناهونه چې ستا په علم کې دي هغه وبخه، ځکه ستا په علم کې چې زموږ هغه ګناهونه شته په هغو موږ هم خبر نه یو. بېشکه یوازې ته د ډیر عزت او کرم څښتن یې. رښتیا هم قدرمنو اوریدونکو ډیری داسې ګناهونه شته چې موږ یې ګناه نه بولو او یا خو په دې پوهیږو نه چې دا ګناه ده او یا مو له یاده وتلي وي. ځکه نو باید دا ووایو چې یا الله زموږ ټول ګناهونه وبخه چې موږ پرې خبر نه یو، په هغې باندې ته خبر یې. الله رب العزت دې موږ ته قدرمنو اوریدونکو بخښنه وکړي. الله رب العزت دې موږ ته جنت نصیب کړي او د جهنم نه دې موږ او تاسو ټول وساتي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.